تازه او ډیر د پرمختګ خبر اعلان شو دا چې دا خبر څه دی ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ سلام وخت مو بخیر پوره جزئیات هم دلته وګورئ د چابهار بندر د فعالیتونو د پراخېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي د سرپرست حکومت ویان وایي د افغان سوداګرو د نه توانې کېدو او پر یوه ټرانزیټي مسیر د نه تکیهوالي په موخه د ایران د چابهار بندر د فعالیتونو د پراخېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي نوموړی زیاتوي د چابهار بندر له ظرفیت لوړولو او له افغانستان سره د دغه مسیر د اوسپنې پټلۍ د په فعالېدو سره به د افغان سوداګرو ستونزې تر ډیره حل شي د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي په چابهار بندر کې د شته ستونزو په حلېدو سره د افغانستان د سوداګرۍ او نړیوال ټرانزیټ بهیر هم پراختیا ومومي چارواکو د چابهار نیمروز د ریل پټلۍ د پروژې چې اوسمهال په ایران کې د جوړېدو کار روان دی د ژر تر ژره بشپړېدو خبر ورکړی او دغه پروژه د سوداګرۍ او ټرانزیټ د پراختیا او دغه راز د کابل او تهران ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد د اسانتیاو لپاره د دې ادارې په بنسټیزو لومړیتوبونو کې شامله بللې ده ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ تر بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې